هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي، او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له موندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي، هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان، بیا چې دې وضع دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه، تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له موندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود، بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی، د الله چې چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې را نازله شوې ده، 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 214 آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان، پورا رحم لرونکی دی.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو؟ جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسې لګوئ پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوئ او تاسې چې هره ښېګڼه کوئ الله پرې خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسې ته د جنګ امر شوی دی او هغه تاسې ته ناکاره دی کیدای شي چې یو شی تاسې ته ناکاره وي او همغه ستاسې لپاره ډېر غوره وي او کیدای شي چې تاسې یو شی خوښوئ او همغه ستاسې لپاره بد وي. الله پوهیږي تاسې نه پوهیږئ. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پوښتنه کوي په حرامه میاشت کې جنګېدل څنګه دي؟ وایه په دې کې جنګ کول ډېر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکي له هغه ځایه ایستل د خدای په وړاندې له دې نه هم ډېر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. هغوی به له تاسې سره تل په جنګ اخته وي ان تر دې چې که یې وسه ورسیږي نو تاسې به له دې دین نه واړوي او په دې ښه پوه شئ چې له تاسې نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې ومري د هغه عملونه به په دنیا او آخرت دواړو کې به بېځا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسیږي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
غفور رحيم. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریښی او جهاد یې کړی دی هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی.